بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم، سره د خپل ګران ملګري نادرخان نادر لالا راغلی ما مدې بابا کلي ته. د لالا زار ټي وي پروګرام مې راوړی دی د یو خوږ او یو ډېر ښه لیکوال زمونږ د ټولو مشر جناب سید قیوم نیکنام صاحب خواله. نو ګرانو مینوالو، تاسو یې هم ګورئ. راځو نیکنام صاحب له د هغوی نه د هغوی د ژوند په اړه باندې څه پوښتنې به کوو، چونکې نیکنام صاحب د څه تعارف محتاج نه دی، خو بیا هم د روایاتو په مناسبت سره د هغوی نه به څو تپوسونه کوو. نو راځئ نیکنام صاحب له. نیکنام صاحب په پروګرام کې ورته هرکلی وایم. یو جهان مننه ستاسو د ټولو د راتګ او ټولو مینوالو ته، څوک چې هم مونږ ویني او اوري، نو هغه ټولو ته د مینې نه ډک خلوص سلامونه، او ستاسو هم د راتګ یو جهان مننه او وعلیکم السلام او ډیره مننه. ډیره مننه جی. نیکنام صاحب ټول ملګري زه به ټول ځکه یادوم چې تاسو د چا نه پټ خلک نه یې جی، نو داسې خلک په هم وي چې کیدای شي تاسو نه پیژنئ، د هغوی سره خپله لنډه پیژنګلو وکړئ. شروع کوم په نامه د خدای چې پیدا کوونکی د دې ځمکې اسمانونو دی، ورکوونکی انسان ته د بې شمېره نعمتونو دی، لایق د صفتونو دی. درود و سلام په حقای نامدار د ټول امت غمخوار جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې، زما عزتمندو مشرانو، همزولو، غیورو، پښتنو او ګلالو زلمو د څه ملګرو سره به زمونږ لومبې ملاقات. زه یو جهان مننه د ټولو نه لومبې د زړه پورې ملګري د تیمور فاتح صاحب، بیا خوږ ملګری مینوال ملګری د نادرخان نادر صاحب. یو جهان مننه کوو چې دوی د خپل قیمتي وخت نه حصه را جدا کړه، زمونږ محفل ته پې ښکلا وبخله، نو مونږ مننه کوو. دا هغه مینوال ملګري دي که تیمور فاتح صاحب او که نادرخان نادر صاحب، دوی یوازې دلته نه، چرته چې هم دا ورکې ملغلري دي، د فکر او د قلم خاوندان دي، نو او هغه بیا د میډیا یا د شیشې نه داسې یو طرف ته دي او د نورو ملګرو ډېره توجه نه ده ورکړې. نو دا هغه خیالولي ملګري په هغوی پسې ځای ته ځي، او دا یو کوشش دی چې د دغه خدمات دی رابرسیره شي، د قام ته دی ښکاره شي. نو مننه د ټولو نه لومبې د دوی که وایي چې ادب که ثقافت او که کلتور دی ډیر د کار دی. ادب که ثقافت او که کلتور دی ډیر د کار دی، زمونږ چې ملګرو کم دستور دی ډیر د کار دی. ادب که ثقافت او که کلتور دی ډیر د کار دی، زمونږ چې ملګرو کم دستور دی ډیر د کار دی. او بلها خوبیانې په یو تن کې را جمع، بلها خوبیانې په یو تن کې را جمع، ملګرو که فاتح دی او که تیمور دی. ډیره مننه جی، ډیره مننه. کار دی. نو دا هغه مینوال ملګري دي، مونږ د دوی د خدماتو ته به درنه ګورو، سلام ورته کوو. بیا وایي چې بې حده ښکلی ځوان دی، نو دا ځوان خو دې لیدلی دی، بې حده ښکلی ځوان دی، نو دا ځوان خو دې لیدلی دی، او هر چاته چې ګران دی، نو دا ګران خو دې لیدلی دی. په منځ ګومنځ ویښته خړې جامې او توره ګیره، همدغه نادرخان دی، نادرخان خو دې لیدلی دی. مونږ د دې دواړو مینوالو یو جهان مننه کوو. هم د دوی هغه بې کچه مینه ده، د دوی کوششونه دي چې مونږ پې تاسو ته چې کوم دی نو مخاطب یو، تاسو ته خپل هغه غږ در رسو. زما مور پلار مشرانو چې راله کوم نوم ایښی هغه سید قیوم دی، سید قیوم. بیا زما د پلار نومه میر اکبر خان دی. ما تر لسمه سبق د ګړۍ عثماني خیلو، زما پیدایش د هغه ځای دی، نو ګړۍ عثماني خیلو کې مې سبق ویلی دی. بیا ګل حکیم استاد او پاتی رحمان استاد او داسې د پرامرۍ هغه دور زوړ زړې خبرې دي چې مونږ به کچات نه او پخات نه، بلکې اول ته به هم مونږ بوجۍ وړه او په هغې به کېناستو، او د تختۍ دور او د قلم دور و، هغې قلم باندې به زمونږ خطونه هم لږ مزهدار و. د قرآن شریف سبق مې د خپل کلي د بجزو په جومات کې د فقیر ګل استاد نه ویلی دی، او بیا هغه ډېر ښکلی دور و. په
په دې سکول کې به هم د اسلامیاتو پیریډ او سبق هلته ویلی دی. بیا داسې ده چې د کال 1984 خبره ده چې تخبایی کې مشته شوی ما د چینو په دې میل کې مې مزدوري به کوله، د نغري ګرم ساتلو دپاره هم هلې ځلې کولې. نو په تخبایی کې بیا ټولنه د زړو ملګرو په مرسته چې په هغې کې چېرته قاضي عبدالعلیم حسن افغاني صاحب او وحید ګل وحید صاحب او حاجي عبدالقیوم بیدار صاحب او دا صادق صاحب دلی او دغه شاه محمد ابرار غره او بلها ګڼ شمېر د ګل حسین استاده پورې، د عبدالوهاب دستي پورې، د حاجي شمس الوهاب سرحدي پورې، د ابدار اقبال صاحب پورې. نو د دوی سره زمونږ ناستې ولاړې دوی موریدلي دي، د دوی نه م زده کړه کړې ده. نو د کال 1984 نه د پښتو ادبي ټولنې تخبایی سره بیا یو نزدېکت یو تړون مې لرلی. البته چې بیا په کډه دا چې اوس مونږ ناست یو نو دا مدې بابا ورته وی او دا چرته بزرګ ولی راغلی دلته به د علم شمع په خوا بلي کړي، د دین رڼاګانې به خورې کړي. نو دا ټول یونین کونسل د مدې بابا په نوم دی، حالانکې کلي پکې ډېر دي، پوره یونین کونسل مدې بابا. دې کې مونږ ناست یو نو د دې ځای دا خلک بلها مینوال دي او داسې روغ خلک دي، قربانۍ والا خلک دي. نو چې دلته بیا مشته یم نو رو م شیرګل طرف ته رجحان بیا زیات شوی دی او تګ شیرګل ته. نو هغه د دې لونخوړ او د دې شیرګل د ادبي ملګرو دا مینه دومره غالبه ده چې اوس زه شیرګل طرف ته هغه د دې میرزمان ملنګ صاحب او امین فطرت او دا تیمور او نادر خان صاحب او دغه ټول ملګري ارشد انصار صاحب دلی دا هغه ملګري دي چې دوی به داسې د بروسي او د قربانۍ والا ملګري دي. نو زه اوس شیرګل سره تړون او نزدېکت لرم. نو نیکنام مې ادبي نوم دی د ملګرو راله همدغه ایښی دی. نو اوس خو په سید قیوم باندې مې د یینې رشته دار پیژني، خو بیا مې پې څوک د بجلۍ بول مې هم د نیکنام په نوم دی. واقعي خبره ملګرو نیکنام صاحب څنګه ما مخکې هم ووي چې د چا نه پټ پناه سړی نه دی، څه چې وو هغوی تاسو ته مخې ته کېښودل د هغوی د ژوند په اړه که ښه خبرې وې یا چې د هغوی د وړوکوالي نه واله تر د دې دمه چې دوی ژوند څنګه تېرېږي او د څه سره دوی تعلق دی او مطلب څنګه ژوند دی روان دی، ټولې خبرې ستاسو مخې ته کېښودې. مینوالو راځو شعر شاعرۍ طرف ته. نیکنام صاحب زموږ د مینوالو سره به نن څه شریکوې؟ د ټولو نه لومړی ټولو مینوالو ته دا کم زمونږ مینوال ملګري خواږه ملګري په پښتو ادب او ثقافت او یا غیرت مین ملګري کم چې سمندر پورې به ژوند کوي، نو دا دوه درې شعرونه دي هغوی ته ډالۍ چې زما د زندګۍ هغه تفصیل هغسې نه دی، زما د زندګۍ هغه تفصیل هغسې نه دی، ژبه او احساس د هر وکیل هغسې نه دی. زما د زندګۍ هغه تفصیل هغسې نه دی، ژبه او احساس، ژبه او احساس د هر وکیل هغسې نه دی. د یارانو رشته دارو او وطن نه را جدا شوم چې څنګه ښکارېده زما کپیل هغسې نه دی. د یارانو رشته دارو او وطن نه را جدا شوم چې څنګه ښکارېده زما کپیل هغسې نه دی. خوله ژبه د یار ده، سوچ خبرې د یار نه دي. خوله ژبه د یار ده، سوچ خبرې د یار نه دي. او د بل په لار روان دی دا بخیل هغسې نه دی. دا د مسافرو ملګرو ته ډالۍ. بیا یو څو شعرونه د غزل دي وایي چې اوس مې د خپل ژوند بدلېدو له هر تدبیر کړی دی، اوس مې د خپل ژوند بدلېدو له هر تدبیر کړی دی. ما دې غرض له بلها شپې ورځې شوګیر کړی دی. او په نظر نه راځي او شرنګارې په غوږونو اورو، په نظر نه راځي شرنګارې په غوږونو اورو. وخت زمونږ خپو لاسو له کم قسم زنځیر کړی دی. په نظر نه راځي شرنګارې په غوږونو اورو، وخت زمونږ خپو لاسو له کم قسم زنځیر کړی دی. او
چې د جهان په مخ ښایست تقسیمېدو له راتلو چې د جهان په مخ ښایست تقسیمېدو له راتلو خدای خصوصي رحم د دې ملک په تصویر کړی دی چې د جهان په مخ ښایست تقسیمېدو له راتلو خدای خصوصي رحم د دې ملک په تصویر کړی دی زړه مې ډېر کلک دی خو چې رور د رور په لاس قتلیږي زړه مې ډېر کلک دی خو چې رور د رور په لاس قتلیږي ما په دې حال په دې کارونو باندې ویر کړی دی زړه مې ډېر کلک دی خو چې رور د رور په لاس قتلیږي ما په دې حال په دې کارونو باندې ویر کړی دی ما د پښتو په خاطر خپله پښتو پرې نه ښوده ما د پښتو په خاطر خپله پښتو پرې نه ښوده حالاتو هر ګزار زما د ملا په تیر کړی دی ما د پښتو په خاطر خپله پښتو پرې نه ښوده حالاتو هر ګزار زما د ملا په تیر کړی دی نیکنامه نن د ناراستۍ د خوبه نه ویښېږې نیکنامه نن د ناراستۍ د خوبه نه ویښېږې ته به سبا وایي چې دا کار مې تقدیر کړی دی ګرانو مینوالو نیکنام صاحب نه تاسو چې څه واورېدله هیله لرم ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي چونکې د مسافرو د زړه حال یې هم بیان کو تاسو ته ګرانو مینوالو د دې نه علاوه هر څومره که نیکنام صاحب ښه شعر لیکي زبردست انداز دی د دې سره سره الله تعالی هغوی ته ډېره زبردسته غړۍ ورکړې ده ډېر خوږ اواز دی زبردست ترنم کوي نو راځئ چې د هغوی نه د غزل څو شعرونه په ترنم کې هم واورو د هغې نه پس به بیا نورې خبرې کوو چرې هم چرته په خپله رضا نه ځم زه چې هر طرف ته ځم د بل په خوله ځم په مودو پس د اشنا په کلي رالمه سترګې سترګې زم په لار لیمه زم چا هم دا پوښتنه ونه کړه تر اوسه بل وطن ته د خپل کلي نه پسوزم یم ښایست د یار د سترګو چې نیکنامه ما ورسره هر وخت جوړه لکه رانجزم او د نورو خیر غواړم په خپله پشماره کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم د نورو خیر غواړم په خپله پشماره کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم او په پټو سترګو چپه خوله نورو ته لاره ښایمه په پټو سترګو چپه خوله نورو ته لاره ښایم هغه نشان یم چې ټومبلی په نیزه کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم د نورو خیر غواړم په خپله پشماره کې راځم او د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم او کم وخت کې وکم د جانان د خدو خال خبرې کم وخت کې وکم د جانان د خدو خال خبرې زه مزدورۍ له شپه کې ځم او په شپه کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم او چې د بل کلي په قاتله باندې خپل رور مړکما چې د بل کلي په قاتله باندې خپل رور مړکما بیا د ظالم سره خپل کور ته په جرګه کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم د نورو خیر غواړم په خپله پشماره کې راځم او د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم او زه چې خپل حق د چا نه غواړم لکه سوال چې کومه زه چې خپل حق د چا نه غواړم لکه سوال چې کوم چې چرته ځم د ظالمانو په سکنجه کې راځم د اور بسرې یم دننه په ایره کې راځم او د جانان غمه
ته خو ټینګه غاړه راکه کنه د جانان غمه ته خو ټینګه غاړه راکه کنه که هر چا پرېښودم نو ستا خو په رشته کې راځم د اور بسره یم دننه په ایره کې راځم د نورو خیر غواړم په خپله په شماره کې راځم د اور بسره یم دننه په ایره کې راځم او نیک نام به ستا په نظر نه راځم خو تا بسې زما نیک نام به ستا په نظر نه راځم خو تا بسې زم لکه د مالګې به پر هر تا په خوله کې راځم د اور بسره یم دننه په ایره کې راځم ډېر مخونه او ګلونه په یو رنګ دي بوراګان ځکه د ځان سره په جنګ دي دا چې ورک د خپله ځانه پسې ګرځمه په ماده کانې د هغه غنم رنګ دي په چکر یو ځل مدې بابا ته راشه دلته ډېر خلک ولاړ په نام و ننګ دي زمونږ کلی په دې نښو پېژندی شي چې په پولو شړشم په لښتو بنګ دي خدایه ته یې روغ او جوړ ساتې خوشحاله او د نیک نام نه که خواږه یاران په څنګ دي او چې سره غرمه شي ستا یادونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا یادونه په سر سورې کمه چې سره غرمه شي ستا یادونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه او ما نه خپل تریخ ژوند د سبا د حال پوښتنه کوي ما نه خپل تریخ ژوند د سبا د حال پوښتنه کوي سبا ته څنګه امیدونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه او د قام بچي د وخت ګرمي سیزي خو وس مې نشته د قام بچي د وخت ګرمي سیزي خو وس مې نشته چې دې ګلونو ته ګلونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه چې سره غرمه شي ستا یادونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې او خدایه په ټول وطن د اور باران دی اور وریږي خدایه په ټول وطن د اور باران دی اور وریږي پچا مې زړه پچا لاسونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه او چې قلم واخلې او ټوپک د لاسو وغورځوي چې قلم واخلې او ټوپک د لاسو وغورځوي په کوم هنر د کتابونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه او ته چې د ځان د غمه نه د قام په غمو جاړې ته چې د ځان د غمه نه د قام په غمو جاړې بیا به نیک نامه ستا شعرونه په سر سورې کمه ستا قسمونه ستا لوزونه په سر سورې کمه نیک نام صاحب ستاسو باور وشه ډېر زیات مینه دې راکړه او بل ستاسو کلامونو راله ډېر زیات فن هم راکړو نادر لاله زه چې مونږ چې په لار را روان نادر لاله ما ته 2-3 پیرې دا خبره یاده کړه چې یو غزل دی د نیک نام صاحب او دا به ما ته خامخا وایي او دا به خامخا ریکارډ کوو نو چونکې هغه نه هېرم خو زه ښه رایاد شو نو بس نیک نام صاحب دا غزل ورسره ورته واوروې مینوال به ترې هم مزه والي او نادر لاله هم ډېر زیات خواهش نو دغه کلام ډیر شی مخکینی دی مونږ د نادر صاحب یو جهان مننه کوو چې زه د دوی خوښ هم دی غوښتنه ده د دوی په سر سترګو لږ باور پکې وي
لږ باور پکې وي زیاتو کم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي لږ باور پکې وي زیاتو کم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي او زه لرم یو څیز چې د اخلاص د ګلاب پاڼې دي زه لرم یو څیز چې د اخلاص د ګلاب پاڼې دي او نن یې درته لاره کې شیندم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي او وایه چې هر څه وایي پتا کوم یقین وایه چې هر څه وایي پتا کوم یقین او مکوه دروغ قسم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي زیاتو کم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي او سپوختې چې مشر دی غربت او کنه زه مشر سپوختې چې مشر دی غربت او کنه زه مشر بخنه پکې غواړم خو سم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي د هغې وخت نه جاړمه چې کله پیدا شوی یم د هغې وخت نه جاړمه چې کله پیدا شوی یم زه او دا زما د سترګو نم دواړه همزولیو اے ملګرو زه او د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي او څنګه خپل نیک نام فکر په نیمه لار کې پرېږدمه څنګه خپل نیک نام فکر په نیمه لار کې پرېږدمه او دا به خپل مرام ته رسوم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي زیاتو کم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې وي زیاتو کم دواړه همزولیو اے ملګرو زاو د یار غم دواړه همزولیو لږ باور پکې واه ګرانو مینوالو حقیقت خبره وه که مونږ څه نه مو اورېدلي او قیله قاله خبرې مو اورېدلې وې د نیکنام صاحب په باره کې هغه هم نن څرګندې شوې حقیقت خبره ده چې نیکنام صاحب هغه ملغلره ده چې په ایرو کې پټه ده زه به دا ایرو کې پټه ځکه یاده کړمه چې د سوشل میډیا ملګرو له او هغه خلکو له څوک چې د پښتو ادب خدمت کوي هغې ملګرو ته وایم چې راشي او داسې شیرې د میدان ته راوباسي نو دا به د پښتو ادب دپاره او د مورنۍ ژبې دپاره ډېره د ګټې خبره وي ګرانو مینوالو نیکنام صاحب بل ځای وایي چې زما سره که غم دی نو د دې خبرې غم دی زما سره که غم دی نو د دې خبرې غم دی بچو مې ټوپک خپل کو او هیر کړی قلم دی په لمسه د اغیار چې د یو بل سره په جنګ یو په لمسه د اغیار چې د یو بل سره په جنګ یو جنت وطن نه مې جوړ شوی جهنم دی او په سر د اننګو د خوله داسې ځلېدله په سر د اننګو د خوله داسې ځلېدله ما وې که د سحر د ګل په سره پاڼه شبنم دی او هر څوک ځان ته ډېر ښه وایي هر څوک ځان ته نیکنام هر څوک ځان ته ډېر ښه وایي هر څوک ځان ته نیکنام اوس دا نه معلومیږي چې څوک سم دی او څوک ناسم دی ګرانو مینوالو
د دې دمه چې څه مو واورېدلو ډېر ښه مو واورېدلو. هیله لرو ډېر خوند به ترې تاسو اخیستی وي. تر د بلې خپرونې پورې ستاسو خپل ورور تیم رحمت فاتح سره د نادرخان لالا اجازت غواړم. چېرته چې ها د باد اوسئ، په پاک الله سپارم. د الله په امان.